جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچن د برېښنا ضایعاتو مخنیوي په موخه پر شبکې شپنۍ څارنه. د ناقانونه برېښنا کارونې په تړاو د عامه پوهاوي ورکړل شویو معلوماتو سره بیا هم دا ډول پیښې رامنځته کیږي او د مخنیوي هڅې د برېښنا یو لوړ پوړی پلاوی کوي. د کابل برېښنا ریاست رهبرۍ په مشرۍ څارنیز پلاوی د ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي لپاره شپه مهال ساحې ته ځي. دلته یو پیرودونکي په ناقانونه ډول د برېښنا سیستم کې د لاسوهنې له لارې خپله برېښنا ترو کړي، خو له دې نه دی خبر چې خپلسري لاسوهنه د ژوند په بیه تمامیږي، ځکه همدا ترو شوي برخې په یوې شارټۍ کې سوځېدلي او اور یې اخیستی. له یاد پیرودونکي سره له نږدې لیدنه کیږي او د هر ډول ناقانونه برېښنا کارونې مخنیوي سپارښتنه ورته کیږي. دغه راپور تر دې پورې هم رسېدلی و، لکه بعضې خلک دلته راځي په ساحو کې لاسوهنه کوي یا په صندوقونو کې. دلته موږ خپل مامورین لرو 24 ساعته. پیرودونکی له پلاوي بخښنه غواړي او د دې ډول کړنو د بیا ځلې نه تکرارولو ژمنه کوي. زه چوکیدار ته ویلم چې یو برقي راوړه، د دې فیوز سوځېدلی و، فیوز یې تبدیل کړی دی. که څه دي زه معافي غواړم. د کابل ښار یوې بلې برخې ته څارنیز پلاوی ځي او د جکشن برخې له نږدې ویني. د نوکریوالو کارکوونکو شتون ارزوي څو د پیرودونکو برېښنا ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. له لیدنو کتنو او ارزونو وروسته د تشخیص شویو سرغړونو ساحې ته ځي او میټرونه له نږدې ګوري. د ساحې بشپړه تخنیکي ارزونه کوي او له مخکې د ورکړل شویو معلوماتو سره سم هغه میټرونه ارزوي چې خپلسري لاسوهنه پکې شوې وه. د یادونې ده چې د یادو ټولو پیښو موندنې لپاره بشپړې څېړنې شوي او وروسته د تیر په دوام د برېښنا پلاوي د خپلو ارزونو بهیر شپې مهال پیل کړی، ځکه ډېری سرغړونې د شپې له تیارې په ګټې اخیستنې ترسره کیږي. ستاسو د ګرانو پیرودونکو له لوري د هر ډول ناقانونه برېښنا کارونې په تړاو موږ ته د معلوماتو راکول به د ملي شتمنۍ زیانمنېدو مخنیوی وکړي. بیا به دې په لر او برنګین ګلونه وکرم، بیا به دې